كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. محترم ورونو، منگ د دې خبرې ذکر کړو چې اختصاراً به منگ هغه گناهونه ذکر کوو کوم گناهونه چې د الله سبحانه وتعالى په نسبت باندې ډیر لوی گناهونه دي او انسانان په هیڅ باک نه کوي. الله سبحانه وتعالى فرمای: وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. تاسو دا ګمان کوئ چې دا اسې معمولی ګناه ده، وړوکی ګناه ده، خدا د الله سبحانه وتعالى په نسبت باندې ډیره لویه ګناه ده. محترم ورونو، امام بخاری رحمه الله د انس رضی الله عنه یو حدیث نقل کړی، فرمایي: انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر. تاسو څه ګناهونه کوئ، څه کارونه کوئ، څه اعمال کوئ او دغه ګناهونه ستاسو په سترګو کې د ویښته غوندې حیثیت نه لري، یعنی ډیر واړه درته ښکاري. ترونها تافهة جدا. تاسو دا ګناهونه داسې واړه او داسې سپکې ګڼئ. او كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. دغه ګناهونه چې د تاسو ورته سپک ګورئ، موږ به د الله د رسول په زمانه کې صلی الله علیه وسلم دې ګناهونو ته هلاکونکي ګناهونه ویل. همدارنګه زما محترم ورونو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه فرمایي: وی ان المؤمن یرى ذنوبه کجبل. مؤمن چې دی هغه خپل ګناهونو نه داسې لوی ورته ښکاري، دومره بوج یې پې جوړ کړی لکه غر، نږدې ده چې دا غر په ده باندې راوغورځي. او هر چې منافق دی یرى ذنوبه کذباب وقع على انفه. هغه داسې ګمان کوي چې دا ګناه داسې سپکه ورته ښکاري چې لکه یو مچ راغی په دې پوزه مې کېناسته، فقال به هکذا فطار، او بیت یې وشړه. زما محترم ورونو، ګناهونه سپک نه دي ګڼل پکار. د ګناهونو په وجه باندې انسان تباه کیږي. د ګناه په وجه باندې د انسان آخرت تباه کیږي. د ګناه په وجه باندې د انسان د الله سره تعلق کټ کیږي. د ګناه په وجه باندې انسان د جنت نه محرومیږي. د ګناه په وجه باندې انسان د هر مصیبت سره مخامخ کیږي. دا یو مستقله موضوع ده، د ګناهونو ضررونه. نو زما محترم ورونو، ګناهونه سپک نه دي ګڼل پکار. او همدارنګه استغفار، الله ته رجوع، دا ډېر کول پکار دي. لکه سلف وایي چې لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. څوک چې همیشه واړه ګناهونه کوي، د واړه ګناهونه غټ ګناهونه جوړي. او چې څوک همیشه استغفار کوي، نو الله سبحانه وتعالى ورته کبایر معاف کوي. نو الغرض ګناهونه سپک نه دي ګڼل پکار. ګناهونه یو مصیبتونه دي چې موږ او تاسو په خپلو ولو بار کړي دي. ډېر درانه پیټي دي چې موږ او تاسو په خپلو ځانونو بار کړي دي. زما محترم ورونو، هغه ګناهونه چې انسانانو ته ډېر معمولي ښکاري او د الله سبحانه وتعالى په نسبت باندې ډېر لوی ګناهونه دي. اول په هغه ګناهونو کې الرشوه، رشوت ورکول
یا رشوت اخیستل، زما محترم ورونو دا ډیره لویه ګناه ده، او د رشوت د وجې نه دا ولې لویه ګناه ده؟ تاسو د اسلام عدل ته وګورئ. رشوت ځکه لویه ګناه ده چې د رشوت په وجه باندې د مظلومانو حق تباه کیږي، د رشوت په وجه باندې اجتماع خرابېږي، د رشوت په وجه باندې په مجتمع کې فساد راځي، ظلم راځي. او نن سبا زما محترم ورونو تاسو سوچ وکئ، ډیر انسانان په دې ګناه کې واقع دي او د دې ګناه نوم یې بدل کړی دی. څوک ورته چای پاڼې وایي، څوک ورته خوږه وایي، حالانکې دا رشوت دی او داسې ګناه ده، داسې مصیبت دی چې په دې ګناه کې مفتیان واقع شوي دي، په دې ګناه کې قاضیان واقع کیږي، په دې ګناه کې ډیر ښه خلک واقع کیږي او ډیره لویه ګناه ده، ډیر لوی مصیبت دی. الله سبحانه وتعالى فرمای: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تاسو د خپل مالونه دا په باطله طریقه باندې مخورئ چې مسؤلینو ته او حاکمانو ته رشوت ورکړئ او د بل یو مظلوم حق پې وخوري، او ته ښه پوهیږئ چې ګناه مې وکړه، وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا ظلم دی او ګناه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لعن الله الراشي والمرتشي فی الحکم. رسول الله فرمایي چې په یو فیصله کې یو څوک رشوت ورکوونکی دا ملعون دی، په ده باندې د الله لعنت دی، او په یو فیصله کې یو کس رشوت اخیستونکی دا هم ملعون دی، په ده باندې د رب العالمین لعنت دی. زما محترم ورونو اختصارا رشوت اخیستل، رشوت ورکول ګناه کبیره ده، او په نن سبا دور کې په زمانه کې خلکو ته ډېر سپک ښکاري او په دې ګناهونو کې واقع کیږي. او د دې آیت نه تاسو ته معلومه شوله چې الله سبحانه وتعالی ته منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رشوت اخیستونکی ورکوونکی دواړه ملعون دي، د الله لعنت دی ورباندې. نو دا ډېره لویه ګناه ده. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د ګناهونو نه بچ وساتي، ځکه ګناهونه هغه مصیبت دی چې د انسان دنیا او آخرت دواړه تباه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.